کله کله پلار چې کوم دی هغه ظلم کوي دا نه تپوس کېدلی شي کله خواخې سخره به ظلم کوي د هغې نه هم تپوس کېدلی شي لکه ډېر خواخې سخران داسې وي چې که نه هغې خپل انګیان دی هغې نه مزدورانې جوړې کړي هغې ته د مزدور په نظر باندې ګوري دا ظالم دې ته نه ګوري چې دا خو هم د بل لور ده زما لور که بل څوک ورسره ظلم کوي زه په هغې باندې خفه کېږم که نه خفه کېږم تم د بل په لور باندې ظلم مه کوه ستانه به د دې په عقیده تپوس کېدلی شي هر یو سړی مشر دی د هغه به تپوس کېدلی شي نو کوم سړی چې پکې ظلم کوي دا یې نتیجه دا ده الظلم ظلمات یوم القیامه ظلم بیا په ورځ د قیامت باندې سراسر تیریږي هلته رڼا چې میلاویږي د انصاف په بنیاد باندې میلاویږي د ظلم په بنیاد باندې هلته ظلمات تیریږي نبی صلی الله علیه وسلم او فرمایلی مو دا ایما راع هر یو مشر چې دی غش رعیته چې هغه دوکه وکړي خیانت وکړي ظلم وکړي د خپل رعیت سره فهو فی النار دا سړی په اور کې به دی په جهنم کې امام احمد د حدیث نقل کړی دی باسناد صحیح نبی صلی الله علیه وسلم یو بل حدیث کې دومره سخت الفاظ ویلي دي واورې زما وروڼو کوم خلک چې د مشرۍ ډېر وږي د مشرۍ ډېر طلبګاري څوک د ملک سربراهي غواړي څوک د علاقې او د وطن سربراهي غواړي واورئ زما د نبي خبره واورئ خپله خبره نه کوم خبره کوم د خپل نبي خبره کوم او که خپله خبره مې وکړه بیا د یو سړی اعتراض وکړي چې تا خپله خبره وکړه تنقید په بنیاد باندې والله العظیم کویم صرف د اصلاح په بنیاد باندې ویم نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من استرعاه الله رعیته رعیتن څوک چې الله د چا مشر کی ثم لم یحطها بنصح بیا د خپلو کشرانو د هغې خیرخواهي ونه لټوي د هغې د خیر ښېګړې کارونه ونه کړي الا حرم الله علیه الجنه په دې خلکو باندې الله جنت حرام کړی دی دا امام بخاري رحمه الله په خپل صحیح کې دا حدیث نقل کړی دی بل روایت کې دا سره راغلي بل الفاظ کې یموت حین یموت وهو غاش کم سړی چې مشر شي د چا که د دوو کسانو مشري که د لسو یو که د غونډ ملکي یموت حین یموت دی مړ شي او حال داره چې دوکه کوونکی ظلم کوونکی د خپل رعیت سره الا حرم الله علیه الجنه مگر الله په هغه باندې جنت حرام کی بل روایت کې لم یجد رایحة الجنة دا سړی به د جنت بوی هم محسوس نه کړي بلکې